له روغتونه یو بل مړی کور ته وړل کیږي. د چارواکو په خبره له همدې مړي سره له کووډ 19 ناروغۍ څخه په اسلام آباد کې د مړو سویو شمیر 101 ته ورسید. تر محدودیتونو وروسته د کورونا په مثبتو پیښو کې زیاتوالی دلته چارواکي اندېښمن کړي او د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې یې سمارټ لاک ډاون یا سیمه ییز محدودیتونه لګولي. دا د اسلام آباد F10 مرکز دی یا F10 سیمه. د ځینو نورو سیمو په څیر دلته هم تجارتي مارکیټونه دکانونه خلاص دي، ژوند عادي روان دی. خو په هغو سیمو کې چیرې چې د کورونا مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوي دي، همهلته بیا چارواکو محدودیتونه لګولي دي او همدې ته یې بیا د سمارټ لاک ډاون نوم ورکړی دی. د ښار په اکثره سیمو کې کاروباري مرکزونه خلاص دي، خو په هغو سیمو کې چې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې دي پر تګ راتګ له محدودیتونو سره سره کاروباري مارکیټونه هم تړل شوي چې ډیری یې له کړاوونو سره مخامخ کړي دي. دلته بهر که وګورئ شتمن خلک بیخي راوځي نه، ځکه هغوی پیسې لري او په کور ناست دي. خو غریبان چیرې ولاړ شي؟ هغوی چې تر ورځې 500 ګټي او ماښام خپل کور ته ځي، که له کوره راونه وځي نو څه به کوي؟ دا بیا د اسلام آباد یو جومات دی چې له احتیاطي تدابیرو سره سره پکې لمنځونه کیږي، خو دغه ډول جوماتونه د ګوتو په شمیر دي او په ډیری سیمو کې لا هم خلک احتیاطي تدابیرو ته پام نه کوي. پیمز هسپتال کې دا وخت 15 یا بیډونه چې دي هغه د کرونا د مریضانو لپاره مختص کړی شوي دي او د 2-3 ورځې کار روان دی چې نور واردونه او نور بیډونه هم مختص کړی شي. یو طرف ته سټاف کم دی او بل طرف ته چې دی نو هغه بیډز اویلیبل هم نه دي. څو پورې چې د اسلام آباد کې د تعداد خبره ده نو د مختلفو سیکټرونو ډېر لوی تعداد چې دی هغه ریپورټ کیږي او د هغې بنیادي وجه چې دا هغه احتیاطي تدابیرو باندې خلک عمل نه کوي. پلازمینه اسلام آباد چې د واکمنو ښار بلل کیږي ښایي دلته پر حکومتي کچه ډیر پام کیږي او ولس هم دې ته هڅول کیږي چې احتیاطي تدابیرو ته پام وکړي. خو په پلازمینه کې د کورونا دومره زیاتو مثبتو پیښو واکمن اندېښمن کړي چې کیدلی سي د نورو ښارونو حال تر دې هم خراب وي. خدای نور ناصر، BBC اسلام آباد.